د خوشحالي او آبادۍ خبر چې انسان یې په اورېدلو خوشحالي احساس کوي. سلامونه لیدونکو، دا د خوشحالي خبر په دې ویډیو کې تر اخره حتماً وګورئ. یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي چې کله یې چې تولیدات زیات شي. د تولیداتو له زیاتوالي سره نه یوازې د یو هیواد اقتصاد پیاوړی کیږي، بلکې هغه هیواد کې امن هم راځي، د خلکو ژوند کې خوشحالي او هوساینه هم راځي. کله چې ټول خلکو ته د کار زمینه برابروي او کار کې مصروف وي، بیا جنګ او بدبختۍ لپاره ډیر خلک نه پیدا کیږي. نو استاذه د خوشحالي خبره دا ده چې اروپا او امریکا ته د افغانستان انارو جوس او صابون صادرات ډیر شوي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په کندهار کې د انارو سږني ډیر حاصلات د دې لامل شوي دي چې امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د انارو جوس او د انارو صابون د صادراتو اندازه ډیر شي. له دغه وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې روان کال د کندهار د انارو جوس محصولات شاوخوا 10 ټنه او همدارس د انارو د صابون تولید نږدې 8 ټنو ته لوړ شوی دی. خبرپاڼه زیاتوي چې په دغه موده کې د انارو جوس او صابون ترڅنګ د یادې میوې 100 ټنه دانې هم چې په روغتیايي او د سینګار په توکو کې کارول کیږي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې د کندهار انارو د حاصلاتو په ډیروالي سره اوس د انارو د جوس او صابون جوړولو په صنعت کې د کارخانو ډیروالی لسګونه کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره کړې ده. د دې وزارت په خبرپاڼه کې زیاته شوې ده چې د تیرو څو کلونو په پرتله اوس په نړیوالو بازارونو کې د کندهار انار ښه بازار لري او د کرنې او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې تر څو دې برخه کې لا هم پرمختګ ته زمینه برابره کړي. په همدې هیله یو چې حکومت د وطن تولیداتو ته خاصه پاملرنه وکړي او د هغو خلکو لاسنیوی وکړي چې څوک فابریکې جوړوي یا یې جوړ کړي دي. څومره چې دلته د کار زمینه زیاتیږي هغومره به مو هیواد امن کیږي. له تاسو ډیره مننه چې دا د خوشحالۍ خبر مو تر اخره ولیده. که چیرې اروپا او امریکا ته د افغانستان انارو جوس او صابون صادراتو په اړه نظر لرئ، زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. د همداسې نور د خوشحالۍ خبرونو د اورېدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.